السلام علیکم. د هلمند ملي رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشه، وخت مو بخیر. په دې هیله یم چې د ژوند چارې به مو ښې روانې وي. د ټولنې او روزنې خپرونه ده چې وړاندې کولو ته زه فرید الله خیال راغلم. درنو اوریدونکو، د نننۍ خپرونې موضوع نفسي خواهشات ته ځانګړې شوې ده. د چې نفسي خواهشات څه دي او څنګه کنټرول کولای شو، نفس څنګه د انسان د گمراهۍ سبب ګرځي. نن به پر همدې موضوع باندې په دې خپرونه کې بحث کیږي. په خپرونه کې را سره مولوي احمد شاه نعماني صاحب را سره ملما دی. نعماني صاحب ستړي مشه، بخیر راشئ خپرونې ته. ډیره مننه. زه هم په خپل وار سره د ملي رادیو ټول اوریدونکو ته اولا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. علمي ټول بروغ او جوړي او الله پاک دې وکړي چې دغه موضوع موږ په ښه شان وڅېړو او بیا د الله د عمل توفیق مشترک. ډیره زیاته مننه مولوي صاحب. نفس څه شی دی او په دیني اصطلاحاتو کې څنګه تعریفېږي؟ ډیره مننه. دا یو ډیره ښه موضوع ده، نفس او نفسي خواهشات، چې په دې اړه باندې علما کرامو څه فرمایلي. الله پاک په قرآن کې، نبی اسلام په حدیثو کې، او د علما او اقوال پر دې باندې مختلف دي. نو پر دې باندې د علماو مختلف اقوال چې آیا نفس، روح او دواړه او که دا یو دی. نو په دې باندې هم دا د دوی اقوال دي. د جمهور په نیز دوی وایي چې دا یو دی، مګر ځینو بیا دوه شان بللی دي چې وایي روح جدا دی او نفس جدا دی. نو د نفس ډېرې معناګانې دي. امام جوهري رحمت الله ویلي چې نفس روح دی، او دغه رقم دویم قول په دې کې دا دی چې نفس په معنا نفس چې دی وینه ده، لکه سألتو نفسو، یعنی د هغه وینه وبهېده. لکه په حدیث شریف کې هم داسې راغلی د چا چې بهېدونکې وینه نه وي او په اوبو کې مړ سي، هغه اوبه نه نجسه شي، نه مردارېږي، نه ناپاکه کېږي. نو په دې معنا باندې نفس د وینې په معنا هم دی. او دریم قول دا دی چې نفس جسم دی. څلورم قول دا دی چې نفس چې دی دا نظر دی. او پنځم قول دا دی نفس د ذات او شخص په معنا دی. لکه په قرآن کریم کې چې راغلی فسلموا علی انفسکم، په خپلو ځانونو باندې سلام وکړئ. یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها. نو د نفس دا څو معنی علماو کړي دي. نو ځینې علما وایي چې دا نفس چې دا روح ده، او ځینې وایي چې روح جدا شی دی او نفس جدا شی دی، چې دا الله پاک د انسان په بدن کې یو مخلوق پیدا کړی دی. او داسې نور علما هم پر دې باندې بحث کوي. نو د دې پوښتنې جواب انشاءالله سوي. خو بیا هم دا نفس بیا چې دی هغه پر درې قسمه دی. نو علما کرام بیا هغه څېړي چې نفس چې دی درې قسمه دی. هغه ته بیا وروسته راسو. ډیره زیاته مننه مولوي صاحب. نفس څنګه د انسان د گمراهۍ سبب ګرځي؟ بالکل. نفس کله چې انسان په نفسي خواهشاتو باندې ولاړ سي او په دې نفسي ناروا خواهشاتو باندې عمل کوي او د نفس هغه ناروا خواهشات دی عملي کوي، نو بیا انسان دې حد ته رسیږي چې نفس یې لوامه ګرځي، یعنی نفس یې اماره بسو ګرځي. یعنی داسې چې هغه نفس یې بیا دی په ګناه امر کوي او نفس یې خرابېږي، بیا دی په قسم قسم ګناهو ته متوجه کوي. د الله د لارې چې راګرځي، د عبادت د ذکر یې راګرځي، مرګ ځینې یېروي، قبر یېروي. نو نفس بیا هغه درجې ته رسېږي چې دی په غلطو خواهشاتو اخته کېږي. نو دا بیا د انسان د بربادۍ سبب ګرځي. د نفسي خواهشاتو اطاعت کول ولې په اسلام کې غندل شوي دي؟ دا ځکه غندل شوي دي چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په حدیث کې فرمایي الکیس من دان نفسه، هوښیار سړی په تاسو کې هغه څوک دی چې خپل ځان یې وپېژندي، وعمل لما بعد الموت، او د مرګ څخه مخکې د مرګ لپاره تیاري وکړه. دا سړی هوښیار دی. یعنې هوښیار هغه دی چې دی نفسي خواهشات پرېږدي او دی خپل مرګ په یاد کې د مرګ څخه مخکې د مرګ لپاره تیاري وکړي. نو دا سړی هوښیار دی. دویمه جمله نبی علیه السلام وایي والعاجز من یتبع نفسه هواها وتمنى على الله. وایي هغه سړی ډېر بې عقل دی، هوښیار نه دی، کوم انسان چې دی پر خپل نفسي خواهشاتو عمل کوي. والعاجز من یتبع نفسه، یعنی بیا عقل سړی هغه دی چې دی اتباع د خپل نفس کوي، نه د خپل نفسي خواهشاتو پر لار رواني، هغه نفسي خواهشات ناروا خواهشات عملي کوي. نو دا سړی ډېر بې عقل او ناپوه دی. او دغه رقم وتمنى على الله، او دی امیدونه الله ته کوي
چې زه اوس خو لا زه په ګناه واخته یم بیا به یې وخت توبه وکاږم بیا به داسې ښه کارونه وکړم. نو څوک چې د نفسي خواهشاتو باندې ولاړی نو دا انسان څه الله ناراضه سو. نو موږ ته پکار ده چې نفس هغه غیر مشروع غوښتنې هغه ونه منو، په هغه څه ځان وساتو. ځکه نبی علیه السلام فرمایي چې څوک خپل هغه نفسي خواهشات غلط ناروا خواهشات هغه پر ځای کوي نو دا سړی بیعقل او ناپوه دی. او بل د نفس هغه د انسان چې کوم ضرورتونه دي، اوس یو انسان چې د نکاح ته ضرورت لري، انسان خوراک ته ضرورت لري، خوب ته، هغه مشروع غوښتنې هغه نشي. دا غیر مشروع غوښتنې دا د انسان لپاره خطرناک دي، باید ځان ځنې وساتل شي. ډیره زیاته مننه مولوي صاحب. الله تعالی په قرآن کریم کې د نفس کنټرول په اړه څه فرمایلی دي؟ نو نفس په باره کې خو هغه چې نفس مطمئنه دی چې په سورت فجر کې الله پاک دې ته اشاره کړې نه، او نفس لوامه دی، او الله پاک هم دا امر خپل بندگانو ته کوي چې تاسې او لکه ما چې مخکې حدیث شریف د نبی علیه السلام وایم دا رقم چې تاسې نفسي هغه غوښتنې چې غیر مشروع وي د هغو څه ځانونه وساتئ. قرآن کې الله پاک وایي یا ایتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضیة مرضیه فادخلي فی عبادی وادخلي جنتی. نو هغه مطمئن نفس دی دا ښه نفس دی چې هغه همیشه انسان په نیکۍ امر کوي، د الله طرف ته متوجه کړي، د عبادت طرف ته. نو الله پاک موږ دې څه منع کړي چې تاسې د نفس غیر مشروع غوښتنې مه منئ او د نفس غیر مشروع هغه خواهشات او دغه غوښتنې د هغو څه ځان وساتئ. ډیره زیاته مننه. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم له سیرت څخه د نفس د مخالفت کومې نمونې زده کولی شو؟ نبی علیه الصلاة والسلام همیشه صحابه کرامو ته دا بلکې ټول امت ته دغه لارښوونه کړې او دا تعلیمات و چې ټول امت باید د نفس د غیر مشروع غوښتنو څخه ځان وساتي. د سیرت څخه دا واقعه ډېر معلومیږي چې یو ورځ نبی علیه الصلاة والسلام مسجد نبوي ته را داخل سو چې وکتل ځینې کسانو په زوره خندل. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل که چیرې تاسې مرګ ډېر یادولی او تاسې به نو داسې په زوره خندلی نه، که مرګ ډېر یادولی نو دا حالت به نه وی. ول هغه څه چې زه وینم که تاسې لیدلی وی نو ډېر لږ به مو خندلی او ډېر به مو ژړلی. مطلب دا چې نبی علیه السلام همیشه خپل امت ته دغه هدایت او دغه تعلیم ورکړی چې تاسې د نفس غیر مشروع غوښتنو څخه ځان وساتئ، مرګ په یاد کې، آخرت په یاد کې، الله په یاد کې، نفسي خواهشاتو باندې مزید دې څخه ځان وساتئ. بله ډیره زیاته مننه مولوي صاحب. د نفس 3 درجې نفس اماره، لوامه، مطمئنه څه معنا لري؟ دې ته به راسو چې د نفس دا 3 درجې دي او د دې معناوې څه دي. د دې څخه مخکې په قرآن کریم کې هم دا ګوره د انسان په بدن کې چې الله پاک دا څو شان پیدا کړي نه. د انسان په بدن کې زړه دی، چپه طرف کې دی، طبیبان وایي، او د انسان په سر کې عقل دی، او په بدن کې روح دی او نفس دی. دا هغه شان چې الله پاک د انسان ته ورکړي، بیا دغه انسان سره نفسي خواهشات هم لګولي او زموږ په بدن کې الله نفس هم را سره یو ځای کړي او شیطان هم را سره یو ځای کړي چې شیطان د انسان په رګو کې ځغلي راځغلي. نو او دا روح چې دی په قرآن کریم کې هم د روح ډېر معناګانې راغلي دي. اول دا روح چې دی د حکم په معنا، لکه د الله تعالی دا فرمایي وکذلک اوحینا الیک روحا من امرنا، او روح د وحی په معنا هم دی. او دغه رقم چې دی د دې د روح بیا چې دی هغه ځان ته بحث دی، نو هغه ته خو موږ ډېر نه ځو ځکه زموږ موضوع پر نفس باندې ده. د روح ځان ته موضوع ده چې روح څه شی دی. روح او د روح خو د انسان د بدن په وخت کې د مرګ وځي چې انسان کله مړ شي نو د بدن روح ولاړ شي، بیا د انسان ته موږ مړ وایو، هغه جلا بحث دی. اوس الله پاک د انسان ته چې بیا یو بل نعمت ورکړي، یو جوهر ورکړي چې هغه عقل دی د انسان په سر کې، دا څومره یو قیمتي شی دی. او انسان ته الله پاک زړه ورکړي، په دې زړه کې بیا ایمان دی، دا څومره قیمتي شی دی. نو اوس که دې ته موږ فکر وو، همدا رقم نفس ته د روح ویلو وجه، یعنې دا نفس ته روح ولې وایي، لکه ځینې علما چې وایي، ځینې علما وایي دغه نفس روح دی، او ځینې بیا وایي چې روح نفس دی، او ځینې وایي یا دا نفس جلا دی، روح جلا دی. اصلي خبر هم دغه ده. نفس ته ځکه روح ویلی شي چې له دې نه ژوند حاصلیږي. دا لفظ خو یا د نفس څخه جوړ شوی او د خپل شرافت په وجه ورته روح ویل شوی دی. او ځینې علما بیا وایي چې دا جلا جلا شان دي. کله چې انسان بیده شي نو په خوب په وخت کې د انسان روح ځینې
ولاړ شي او کله چې دی را بیداره کېږي بېرته دا روح ورته راځي او کله چې د انسان د مرګ نیټه پوره شي نو بیا دا روح داسې ځینې ولاړ شي بیا نه ورته راګرځي بیا هغه وخت ورته راګرځي دا روح چې دا انسان قبر ته ولاړی په قبر کې بیا دا انسان راژوندی کېږي روح ورته راځي او پر دغه انسان که نیک عمله وي په شال کې وي که ګناهګاره وي بیا دی په عذاب کې وي نو د نفس او د روح تر مابین دا ذاتي فرق نه بلکې صفاتي دی نو دا روح او نفس دا فرق سره لري نو اوس به دې ته راسو ځینې محدثین او فقها او د صوفیانو یوه ډله محدثین چې دا د حدیثو شارحین چې دي دا محدثین دې ته وایي هغه علما چې په حدیثو پوهېږي فقها هغه د فقه علما صوفیان دا بزرګان د دوی یوه ډله وایي چې د روح او نفس په منځ کې ذاتي فرق دی ځینې وایي صفتي فرق دی ځینې وایي ذاتي فرق دی یعنې ذاتي معنا دا چې روح ځان ته شی دی نفس ځان ته شی دی نو اوس موږ دا وپېژندله چې روح څه شی دی او نفس څه شی دی یعنې روح جلا د الله مخلوق دی او نفس یې جلا مخلوق دی چې د انسان په بدن کې شي دا دواړه نو صوفیان وایي چې د روح او د نفس مابینځ کې دا ذاتي فرق دی اوس دلته یو عالم لکه مقاتل بن سلیمان رحمه الله دی وایي چې انسان لپاره ژوند روح او نفس دی د ویده کېدو په وخت کې د هغه روح چې د عقل او شعور خاوند دی وځي لیکن له جسم نه جدا کېږي دا چې کله انسان بیده شي او دا رقم د روح او نفس په باره کې د ابن منده رحمه الله قول ابن منده وایي چې د خلکو په منځ کې د روح او نفس مسله کې هغه ډیر اقوال دي د ځینې په نس روح لاهوتي دی او نفس دی ناسوتي دی په نفس سره د انسان ازمایش کیږي دا اصلي خبره سو ګوره مخکې موږ ویله چې نفس او روح دا دواړه سره جلا دي دا جلا دي دوی مابینځ کې فرق ذاتي دی نو اوس دا عالم وایي په نفس سره د انسان ازمایش کیږي نفس چې الله موږ ته راکړي الله په موږ ازمایش ته امتحان کوي چې ته دا بد کار کوې که نه کوې نفس تا ته وایي دا ګناه وکړه اوس ته یې کوې که نه کوې او دغه تا ته وایي روح بیا تا ته وایي چې دا ښه کار وکړه روح انسان شو ته رابولي نفس هغه بد نفس چې دی هغه خراب نفس هغه بیا انسان بدو ته بولي یو خو مطمئنه نفس مطمئنه خو یې نه بولي هغه سو یعنی بد نفس چې دی هغه انسان و بدو ته بیایي او مطمئنه چې دی هغه انسان و شو ته دعوت دی ملک او روح به انسان و شو ته دعوت دی نو دا علم وایي چې نفس د انسان سره دا ازمایش دی انسان ته چې الله پاک دا نفس ورکړي دا انسان یې په ازمایش کې اچولی دی یو بل محدث عالم وایي چې د روح او نفس په منځ کې ذاتي فرق دی د نفس بقا په روح باندې منحصره ده اوس دی څه وایي او نفس صورت دی نفس څه دی چې موږ ویل چې نفس څه دی نفس یو صورت دی خواهش شهوت او ازمایش په دې کې معجون مرکب دی یعنی دا نفس داسې یو صورت دی چې په دې کې خواهشات هم شته په دې نفس کې شهوت هم شته او په دې کې ازمایش هم شته د دې ټولو شیانو څخه دا نفس چې دی جوړ شوی دی نفس د خواهش شهوت او ازمایش څخه جوړ شوی دی انسان ته له نفس نه زیات بل لوی دشمن نشته د انسان په اوس وخت کې لوی دشمن نفس او شیطان دی نفس دنیا غواړي او له دنیا سره محبت وي او روح د آخرت دعوت ورکوي روح بیا څه شی دی روح انسان آخرت ته رابولي او هغه ته ترجیح ورکوي خواهش د نفس تابع ګرځول شوی دی او شیطان بیا چې دی د نفس او د هوا تابع ګرځول شوی دی فرشته د عقل او روح سره ده او الله پاک د دغه عقل او روح مدد کوي نو ګوره شیطان د نفس ملګری دی دغه نفس سو دغه بد نفس ملګری څوک دی شیطان دی او شیطان انسان بدو کارو ته رابولي نو هغه بد نفس هم انسان بدو کارو ته رابولي او نفس چې دی دنیا غواړي د دنیا محبت غواړي او روح آخرت غواړي د روح په باره کې بیا د ځینو خلکو اقوال څه دي د ځینو علماو د بعضو په نیز روح د الله مخلوق دی چې د هغه علم د انسان څخه پټ شوی دی اوس دا ستا د سوال جواب ته به راسو دا بحث خو ډېر غټه مسله ده دا ډېر اوږد بحث دی موږ ورته بیا مختصر ووایو وخت کم دی نو اوس دې ته راځو چې دا نفس پر څو قسمه دی نو علماء کرام فرمایي چې دا نفس کوم دی دا پر 3 قسمه دی یو نفس مطمئنه دی بل اماره دی بل لوامه دی بیا په یو چا باندې په دې درو کې یو غالبه کیږي پر یو چا باندې مطمئنه غالبي دا نفس پر چا باندې بیا لوامه غالبي پر چا بیا هغه بل چی دی
اماره پر غالبي. نو دا په اعتبار د اعمالو سره دی. قرآن کې الله پاک وایي په سورة یوسف کې ان نفس لاماره بالسوء، بېشکه نفس چې دی بدی ته امر کوونکی دی. دا کم نفس هغه بد نفس دی. لیکن په حقیقت کې نو دا نفسونه چې سوله پر 3 قسمه سوه. د حقیقي اطمینان منبع څه ده؟ حقیقي اطمینان د الله ذکر او د الله تعالی په کتاب سره حاصلیږي. که څوک غواړي زه له دغه نفس د بد نفس د شر ځان څنګه وساتم، نو دی په دې ساتي چې دی قرآن ګیر کړي او د الله په ذکر عبادت مشغوله سي، دی د نفس د شر ځان ساتي سي. د نفس سره باید موږ تاسو علماء محاسبه وکړو، لکه علامه ابن قیم رحمت الله علیه چې وایي، او دا زموږ تاسو علماء نور مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله، شاه حکیم محمد اختر رحمت الله، ځینې نور علما فقها وایي تاسو د نفس سره محاسبه وکړئ، حساب سره وکړئ. هره ورځ د نفس سره به سړی حساب کتاب کې چې تا نن څونه بدي کړي، څونه دې ښه کارونه کړي. نفس لوامه چې شته وایي، الله تعالی په نفس لوامه قسم یاد کړی دی. په سورة القیامه کې الله وایي فلا اقسم بالنفس اللوامه. د نفس لوامه په تعریف کې اختلاف دی. د ځینو په نظر نفس لوامه په یو حالت باندې نه پاتې کیږي. نو نفس لوامه هغه نفس ته وایي چې انسان ملامتوي، د انسان څخه بد کار وشي، نو دغه لوامه نفس انسان ملامتوي، دا بد کار دی ولې وکړي، دا ګناه دی ولې وکړي، دی ته ملامتوي، دې ته وایي نفس لوامه. امام حسن بصري رحمه الله وایي چې مؤمن همیشه په خپل نفس، مؤمن چې دی همیشه خپل نفس ملامتوي، دا لوامه نفس ملامتوي، وي تا دا بد کار ولې وکړي. د ځینو په نزد نفس لوامه د مؤمن نفس دی چې مؤمن په ګناهونو کې اخته سي، نو دغه لوامه نفس بیا دی ملامتوي. دا خدا سو د لوامه نفس بیا دوه قسمونه دي. یو لوامه ملومه، یعنی جاهل او ظالم نفس، دا یو دا دی، او بل لوامه غیر ملومه دی. نو دا بیا د 2 قسمه، هغه اوږد بحث دی. اوس بیا راځو 2 قسم ته چې موږ ویلو چې 3 قسمه دي. لوامه خو مو وایه نفس اماره بیا چې دی، نفس اماره خراب نفس دی، هغه خو نه کوي شو ځکه خو تا ملامتوي، خو تر هغه بیا خراب نفس اماره دی. نفس اماره ځکه خراب دی چې دا انسان امر کوي په ګناه سره. قرآن کې الله پاک وایي هم په سورة یوسف کې، الله پاک دا بل ځای په قرآن کې وایي وما ابرئ نفسي، 14 سپاره ده سورة یوسف دی، وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي ان ربي لغفور رحيم ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا. نو وای زه خپل نفس بری نه ګڼم، بېشکه چې نفس بدی طرف ته انسان هڅوي. ان النفس لاماره بالسوء، نفس انسان امر کوي په بدو کارو سره، دغه اماره نفس دی. الا ما رحم ربي، مگر نه هغه څوک چې الله رحم پر وکړي. که الله پاک په خپل فضل سره یو څوک د دې نفس د شر خلاص کی وی ساتي، نو پر هغه به د الله فضل سوي، او که د الله فضل پر چا ونه سي، نو هغه به دغه نفس اماره په جال کې لویږي. دا سو نفس اماره هغه نفس چې انسان په بدی امر کوي. نو را بسو 3 قسم ته چې هغه چی شو نفس مطمئنه. نفس مطمئنه چې دی هغه مطمئن نفس دی چې ډیر شایسته نفس دی. دا کله مطمئن ګرځي چې دی مطمئنه معنا آرام، چې دی آرام اخی، سکون اخی. دا هغه وخت د انسان نفس چلته جوړ سي، نو دی د الله په ذکر عبادت سره دی اطمینان اخی، سکون و آرام اخی. دته بیا یوازې ذکر شخوان ورکی، لمونځ شخوان ورکی، تلاوت شخوان ورکی، نیک عمل. او چې کله ګناه ځنې وسی، نو دی ډیر خفه او پریشانی. نو په نفسو کې دا ښه نفس چې دی مطمئنه دی، ځکه د دې اطمینان او سکون په چیز سره دی، په عبادت سره دی. نو تر ټولو ښه نفس یې دغه مطمئنه دی چې دته هغه دی دته دا ښه صفات شخوان ورکی، لکه تقوا، صبر، توکل، توبه، رجوع، نیکی، عبادت، شکر، ذکر، تلاوت. دغه ښه شان بیا نفس مطمئنه ته ښه خوان ورکی، او دی په دې باندې اطمینان او سکون حاصلوي، او په ګناه سره دی پریشان وي. نو دا 3 قسم ذکر کړ. بله، ډیره زیاته مننه مولوي صاحب. د روژې عبادت د نفس د تزکیې لپاره څه اغېز لري؟ د روژې عبادت، بله، د روژې عبادت خو د نفس تزکیې لپاره ډیر مهم دی.
ما درته ویل چې پر دې باندې علماو ډېر اوږده بحثونه کړي چې دا خو موږ مختصر سره ویل دا اوږد بحث دی دا په نیم ساعت یو ساعت موږ هغه ټکي وایو د روژې عبادت په روژه کې چې کوم اعمال کېږي ذکر و تلاوت کېږي په روژه کې تراویح او نیک اعمال کېږي دا او خپله روژه د نفس دپاره ډېره مؤثره ده د نفس د اصلاح دپاره نو زموږ بزرګان وایي چې نفس داسې اصلاح کوي پر نفس باندې کار وکړي د نفس تزکیه وکړي نه ویزکیهم اوس د نبي علیه السلام یو صفت چې شو ده به د صحابو تزکیه کول زموږ داسې په دې عصر کې کوم تاسو وینئ غټ غټ مشایخ علما بزرګان دا د خپل شاګردانو موریدانو تزکیه کوي د نفسو تزکیه ورکوي دوی په اعمالو کې اخته کوي یو ته وایي ته دونه روژې ونیسه بل ته وایي ته دونه ذکر کوه بل ته وایي ته دونه وظیفه کوه دا ولې چې د ده نفس کشته سي دا نفس یې تر پښو لاندې سي دا نفس یې مړ سي او د ده روحانیت قوي سي نو ځکه علما خپل شاګردانو ته همیشه دا وایي چې تاسې نیک اعمال کوي روژې نیسي په روژه سره د انسان نفس چې دی هغه کمزوري کېږي نه او د انسان شهوت کمزوري کېږي او هغه روحانیت یې باطني روحانیت چې دی هغه قوي کېږي او په روژه سره خو ډېر کېږي نو الله دې موږ ته توفیق راکړي امین ډیره مننه مولوي صاحب د زنا غیبت کبر او شهوت په څیر خواهشات څنګه له دیني اړخه مهارېږي دا ډېره ښه پوښتنه د دیني اړخه ډېر ښه مهارېږي پر دې برابر نبی علیه صلات وسلام خپل امت ته دا ارشاد ویلی دی مشکات شریف کې کتاب نکاح کې راځي چې نبی علیه السلام فرمایي یا معاشر الشباب ای د ځوانانو ټولۍ ای ځوانانو تاسې خو اوله داسې وکړئ که ودونه کوئ سي نکاح وکړئ واده وکړئ او که چیرې د واده وس څوک نه لري نکاح نسي کوئ نو هغې دې روژې نیسي د روژې ورته ویلي چې دی د ده شهوت د ده نفسي خواهشات غلط خواهشات دا په عبادت سره ډېر ښه کنټرولېږي په روژه کنټرولېږي په لمانځه کنټرولېږي او د لمانځه برابر الله څه وایي ان الصلات تنهی عن الفحشاء والمنکر لمونځ چې د انسان د ګناه او د منکرو بدو کارو راګرځوي لمونځ یې راګرځوي روژه یې راګرځوي دعا او ذکر عبادت یې راګرځوي په توفیق د الله ځکه په دا ولې راګرځي ځکه په عبادت کې خو نور دی قرآن و حدیث کې نور دی په عبادت و لمانځه و روژه کې خو نور دی دغه نورانیت چې د انسان پر زړه باندې راځي نو نفس شیطان چې دی په دې سره کمزوري کېږي نفس خپل عمله بیا نسي کوي شیطان خپل عمله پر مسلمان نسي کوي او که چیرې د عبادت خوا کمزوري سي انسان په نفسي خواهشاتو په ګناهو په بدنظرۍ په سروزو فلمو اخته سي نو بیا هغه د نفس شر غالبه سي مسلمان ورته مغلوبه سي نو بیا په ګناه اخته کی ډیره مننه مولوي صاحب تقوا او صبر د نفس په مخالفت کې څه اهمیت لري بلکل لکه مخکې چې موږ ویل چې په عموم کې ټول عبادتونه که تقوا دی که صبر دی هر شی عبادت چې دی دا د انسان دپاره ډېر ګټور دی د نفس د اصلاح دپاره او دغه رقم د انسان د زړه جوړېدو دپاره او د نفس مخالفت کې دا ډېر ګټور شیان دي ولې دا نفس موږ درې قسمه ته وویشي هغه لوامه خطرناکه نفس دغه سو هغه بد نفس چې دی هغه خو همیشه انسان په ګناه مړ کوي نو دی خو غوښتنه د ګناه کوي او تل ته عبادت کوي نو دا خو معلومه خبره ده چې ته عبادت کوي صبر کوي او تقوا کوي ښه کارونه کوي نو هغه بد نفس په دې کمزوري کېږي ستا روحانیت پر قوي کېږي نو په دې سره هغه بد نفس چې دی هغه تر پښو لاندې کېږي او کمزوري کېږي ډېره زیاته مننه مولوي صاحب لکه مخکې هم چې خبرو کې ورته اشاره وشوه د معاصرو وسایلو لکه موبایل انټرنیټ سره تړلي نفسي خطرات څنګه مهار کړو دا نو د اوس عصر سره ډېره مهمه پوښتنه ده چې په اوس وخت کې موبایل نیټ او دې ته ورته چې کوم اسباب او آلات دي چې زموږ ډېر ځوانان په نفسي خواهشاتو او د بد نفس په جالو کې راګیر سوي دي هم د دغه شیانو څخه په اوس وخت کې مخکې زمانه کې د 100-200 کاله مخکې خو دا نه نیټ و نه داسې فلمونه وه نه داسې د ګناه اسباب وه نو دا په اوس وخت کې دا یو داسې اسباب د ګناه پیدا سول کې څوک غلط استعمالوي که څوک ښه استعمالوي خو ښه استعمالوي یا که څوک دغه تلیفون دا نیټ او دې ته ورته دا کوم اسباب چې دي دا که غلط استعمالوي نو دا د انسان دپاره ډېر په ضرر تمامیږي ولې یو ځوان دی هغه بې واده و بې نکاح وي یو ځوان هغه په دې سترګو بدنظري کوي پر دې د نیټ او د تلیفون پر دې سکرین باندې د تلویزیون پر سکرین باندې د تلیفون پر سکرین باندې او دی دې بدو شیانو ته ګوري غلط تصویرونه او عکسونه ګوري نامحرمه ته ګوري په کوڅو بازارو لارو کې نامحرمه ته ګوري نو دې ځوان بیا څه دی
دی به د نفس د شر ځان څنګه وساتي؟ الله پاک خو موږ ته دا وایي چې ته د نفس شیطان مقابله وکړه، د شیطان په قول مه کوه، د نفس په قول مه کوه، دغه بد نفس په قول مه کوه. نو کله بیا انسان ځان خلاصوی سي چې دغه بد نفس د شر ځان وساتي. ولې سترګې خو د زړه دروازه ده. انسان چې نفس شیطان انسان ته په زړه کې وسوسه ورچوي چې دغه نامحرمه ته وګوره، ته دا ګناه وکړه، دا سروز واوره، دا غیبت وکړه. نو چې کله انسان ګناه ته لاس واچوي نو پر ده باندې هغه نفس شیطان ډېر غلبه کېږي. ولې نبي علیه السلام په خپل خطبه کې داسې ویل: الحمدلله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا. نبي علیه السلام به داسې ویل په خپل خطبه کې: ونعوذ بالله، موږ په الله سره پناه غواړو، من شرور انفسنا، د نفس د شره په الله سره پناه غواړو. نو ټول ځوانان دي دا وکړي چې دوی په خپل دعا کې دا یاد شي: یا الله د دغه نفس د شره مې وساتي، د شیطان د شره مې وساتي، د شیطان د عملې مې وساتي. ځکه 40 ساعته نفس شیطان په دې کې لګیا دي چې موږ په ګناه اخته کړي. اوس که د یو چا نفس مطمئنه نه وي، لوامه نه وي، په داخله درجه کې وي، کمزوري وي، یعنی اماره بالسوء وي، هغه بد نفس وي، دې سره مقابله ډېره پکار ده، ډېره پکار ده. او که مقابله ونه کړو نو زموږ ځوانان بیا په داسې ګناهو راخته کړي چې بیا به اصلاح ډېره مشکل وي. بیا د سترګو ګناه، د ژبې ګناه، د غوږو ګناه، طبیعت خراب، په کور کې جنجال، د بانې پر منځه به ولاړې، هغه وسوسې به ورلوېږي. دا زموږ په کورو کې جنجالونه څونه ډېر دي، دا هم د دغه اسباب غلط استعمالول دي. ډیره زیاته مننه مولوي صاحب. د خبرونې وخت هم نور پای ته رسیدلی دی. وروستیو کې مو په دې اړه کوم پیغام وي مهرباني؟ نو وخت خو کم دی. الله پاک دې ما او تاسو د عمل توفیق راکړي پر دې خبرو. دا خو ډېر اوږد بحث و چې پر دې باندې موږ ډېر بحث کړی وی چې د اسباب څنګه استعمال کړو، څنګه ګټه. نو بس ټولو ځوانانو، اورېدونکو، کشرانو، مشرانو ته زما په شمول ټولو ته مو دا پیغام دی چې راځئ د نن څه ټول توبې وکاږو او د خپل نفس تزکیه وکړو، د نفس علاج وکړو. دا نفس خو مریض دی، دا زړه مریض سوی دی. حدیث شریف کې راځي چې انسان یو ګناه وکړي په زړه یې تور ټکی پیدا شي، بل ټکی اخر زړه تور شي، ډېر ګناهونه څه زنګ ونیسي. صحابه ویل: یا رسول الله، نو دا صفایي په چیش کېږي؟ ول بذکر الموت بتلاوت القرآن. نو زه د ملګرو ټولو اورېدونکو ته وایم چې تاسې قرآن ډېر وایاست او مرګ یادوي تر څو د نفس د شر موږ ځان وساتو. دا ډېر مهم موضوع ده. په اوس وخت کې موږ په نفسي خواهشاتو کې ډېر راګیر یو، ځکه زموږ ضرورتونه پوره دي. هر سړی وایي زه دې غټ تعمیر ولرم، زه دې ښه موټر مځکه دې ولرم. دا ټول نفسي خواهشات دي. هغه زموږ ضرورتونه چې دي الله را پوره کړي دي، خو زموږ دونه غوښتنې دي چې هغه نفسي خواهشات دي. نو دا اخر کې به دا وایي چې د نفس علاج په څه شي کېږي؟ علاج خو هم باید وشو. د نفس علاج که د یو چا نفس خراب وي، دی دې اول قرآن تلاوت ګیر کړي او د نیکانو مجلس دې ګیر کړي، د ښو خلکو، بزرګانو، اولیاو، مشایخ صحبت ته دې ورسي. په صحبت سره، په ذکر عبادت سره نفس کمزوري کېږي، د نفس اصلاح راځي. ویزکیهم، او د نفس تزکیه ډېره مهمه ده په اوس وخت کې. که تزکیه ونه کړې، د نفس پاک نه کړې، نو بیا دا داسې خطرناکه زهریله لکه زهریله مار، د مار شکل ځینې جوړېږي، بیا انسان وي. نو موږ باید خپل د نفسو تزکیه وکړو، د خپل زړونه، د خپل نفسونه پاک صفا کړو، په ذکر عبادت د ګناهو دغه تاریکۍ څخه را خلاص کړو، د ګناهو دغه ویروس څخه خلاص کړو، تر څو پرې زموږ زړونه او نفسونه پاک صفا سي. شاه حکیم محمد اختر رحمه الله، مولانا اشرف علي تانوي رحمة الله، چې دیوبند علماو څخه غټ علما دي، دیو د نفس په برابر ډېر کتابونه لیکلي چې د نفس علاج موږ څنګه وکړو، تزکیه څنګه وکړو. نو بس موږ یې غټ ټکي دا وویل چې د نیکانو صحبت ته ورسئ، د ښو خلکو خبرې واورئ، د ښو خلکو په صحبت او مجلس کښېنئ، او د قرآن تلاوت او ذکر که مو دا کول انشاءالله، او د سترګو حفاظت په اوس وخت کې. شاه صاحب لیکلي 80% نور د سترګو څخه زړه ته ځي. اوس که څوک په دې سترګو بدنظري کوي، دا د نفس د شر ځان نشي خلاصوی. په تلیفون باندې په کوڅو کې نامحرمه ښځو ته ونه ګورو، بیا به زموږ زړونه هم صفا وي، نفسونه هم صفا وي. او که موږ بدنظري کول، نو بیا به د نفس تزکیه ډېره مشکله او ګرانه وي. الله پاک د عمل توفیق راکړي. ډیره زیاته مننه مولوي صاحب. کور ودان خوشحاله اوسئ چې خپل معلومات مو له اورېدونکو سره شریک کړل. جزاک الله. الله پاک تاسو ته هم جزا د خیر درکړي چې موږ ته مو وخت راکړي. الله پاک دې ما ټول اورېدونکو د عمل توفیق راکړي. والسلام علیکم ورحمت الله. ډیره مننه. د هلمند ملي رادیو درنو اوریدونکو دا و د ټولنې او روزنې خبرونه چې ما فرید الله خیال تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا بل خبرونه تاسو ته ښې چارې ښه وختونه لوی علامه شه.